سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه ګلاب زهیر یم. نن مو درته 5 کسان چې په جنت کې به ورسره ووینئ کتاب راوړی. د میچل بوم یو بل شاهکار اثر دی. دا ناول په پای سره پیل کیږي. څنګه د ایډیپو نامو یو سړی د یو تفریحي پارک مسؤل دی. د ژوند اخري شیبې همدلته تیروي. په کار لګیا دی چې یو ناڅاپه د خلکو چیغې اوري. په منډه ځان ورسوي، ګوري چې یوه زانګو راځوړنده شوې ده او 4 سپاره هم پکې دي. خپل یو کارکوونکی ورپورته کوي، 4 واړه سپاره په خوندي شکل راښکته کوي. په دې وخت کې یوه نجلۍ د ده خواته رانږدې کیږي. دی چې د نجلۍ خواته وګوري، زانګو راوشلیږي. دی ورمنډه کړي، نجلۍ ته یې لاس ورسیږي، خو زانګو په ده باندې راوغورځېږي او ویې وژني. په دې وخت کې دی 83 کلن وي. وروسته له دې جنت ته ولاړ شي. د نجلۍ د ژوند ژغورلو فکر لا اوس هم ورسره وي. نه پوهېږي چې نجلۍ ژغورلې که نه. له دې وروسته له 5 خلکو سره ویني چې هر یو ده ته د ژوند په هکله یو درس ورکوي. دی له هر یو څخه د نجلۍ د ژغورلو په هکله پوښتنه کوي، خو یو هم ځواب نه ورکوي. دا کسان د ده له امله داسې مړه شوي چې د ده ورسوچ هم نه دی. لومړی یو ابي سړی له ده سره ویني. ډېرې خبرې ورسره کوي. وروسته ورته وایي چې ستا له امله زه وژل شوی یم او اوس غواړم تا ته یو درس درکړم. ښه والی ژوند او مرګ نشي اداره کولی. که اداره کولی شوی نو یو ښه سړی به هم په ځواني کې نه وی مړ. دویم کس یې د جګړې د ډګر قومندان وي. د همدې قومندان له امله دی په پښه ګوډ شوی و چې دی ډېر ورته غوسه شوی هم و. دا ورته وایي چې زما د وژل کېدو علت هم ته وې او اوس د ژوند په هکله یوه خبره درته کوم. وخت هغه څه نه دی چې ته یې فکر کوې. مرګ د هر څه پای نه دی. په ځمکه کې چې څه پیښیږي دا یوازې یو پیل دی. دریم کس یې د پارک مالکه مړه شوې روبي ده. دا هم ورته د خپل مرګ کیسه کوي او د ژوند په هکله ورته وایي. کینه ساتل زهر دی، د دننه طرف نه دي خوري. موږ فکر کوو چې کینه وسله ده او موږ هغه څوک پرې زیانمنوو چې موږ یې زیانمن کړي یو. خو نه، کینه یو کوږ شوی چاقو دی چې بیرته موږ دردمنوي. هر وخت بښنه کوه. څلورم کس یې میرمنه مارګریت ده چې دی ډېره مینه ورسره لري او په کم عمر کې ترې مړه شوې وه. دا ورته وایي چې ورکه شوې مینه بیا هم مینه ده، خو بدل شکل اخلي. یادونه ستا ملګري کېږي خو مینه نه ورکېږي. ژوند به ختم شي خو مینه نه. وروستی کس یوه وړه نجلۍ ده چې په ویتنام کې په یوه جګړه کې سوځولې وه. دا ورته د هغې حادثې په هکله چې په پارک کې پیښه شوې وه وایي چې په پارک کې دې هغه نجلۍ وژغورله. له همدې امله زه هم بښنه درته کوم. وروسته ځان په یوه سمندر کې ډوب وویني چې راپورته شي نو ټول خفګان یې له تنه وتلی وي. بیرته ځوان شوی وي او ټول ګناهونه یې پاک شوي وي. میچل بوم دا کتاب د خپل تره ایډي څخه په تاثیر لیکلی. یعنې د تره د ژوند کیسه یې منعکسه کړې او موږ ته یې 5 لوی درسونه راښودلی دي. کتاب 206 صفحې دی. ما یې لنډیز په لنډو ټکو کې راخیستی، خو کتاب بیخي خوندور او له ابهامه ډک دی. د دې لیکوال یو بل نړیوال اثر سیشنبه له مورې سره پښتو ته ثناءالله مومن ژباړلی. بیخي خوندور اثر دی. یو ځل یې حتما وګورئ او خوند ترې واخلئ. د دې کتاب غورچان ښاغلي ارشاد علي کړی و او ما ګلاب زهیر درته وړاندې کړ. زمونږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ
او د ګینټۍ نشان هم کېکاږئ. مننه.